وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روایت دے دا ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه پردہ نرا چې یو بندا په بل بندا د الله باندې په دنیا کې مگر الله با پردہ راو چې په دې باندې د قیامت ورځ باندې هغه قیامت ورځ چې د آدم علیه السلام نواله تر اخري امتی محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول پای کې ژوند دي او دا ټول یو میدان کې راجمع دي اعلان وشو چې پلاني د څه کار کړي دغه وخت والله تاوانه پردہ راوچي تا پټ کی ولې تا په دنیا کې په مسلمان باندې پردہ راځي دنیا کې دا اشاعت نه لري ډیر خلک د ذکر دا ناروا غره په فیسبوک او سيزونو کې ډیر سي چرته وچا چا خپل محرم ورسره او دې بده ویډیو په تصویر به پیژولې چیرې په پلانې علاقہ کې پلانې کې دا چالو او شعر ستر او پردہ راچل بری حالات چاچ به یو بندا مسلمان مانی پردہ راوا چلن په دنیا کې نو الله رب العالمین به په آخرت کې قیامت اور زمانه پردہ راواچ هغه ورځ چې ټول خپلوان به موجودي ټول اشنایان به موجود نن په دنیا کې سوګدانه غواړي زده ټول خپلوان په مخ کې خپل مالګرو په مخ کې بیزت شمه بیست رشم او چې به باخرت ورځي ټول اشنایان او خپلوان به موجود او بده کې اعلان وشي ستا صفاتونه د دنیا ګور ته رسیدلي چې پلانې سیب دی او پلانې سیب اول تریبه بیزتی وشي فائدہ تو کوي نمړه سوګي په یو پینځو بس په مجلس کې خپل بیزتی نه وکړي نو قاتل ادا چې دومره غټ مجلس الله رب العالمین زمون حفاظت وکړي لا یستر عبدن ستر نراچیو پردن راولیو نراچیو بندا عبدن کو بل بندا باندې په دنیا کې الا ستره الله یوم القیامه مگر الله رب العالمین به پرده راوچي د قیامت ورځ باندې رواه مسلم روایت مسلم دی